ورجې پخولی شي پلوي ورجې پلوي ورجې پخولی شم. اول به چې کوي ورته اول کوټه جارو کوم چې دا بیا دالې جارو کوم بیا بله کوټه جارو کوم بیا نونګله پوښ کوم چې نونګله تیار کوم دسترخوان هوار کوم بیا ټول ډوډۍ وخوري چې ډوډۍ دغه کې کالي ټول کوم بیا چې مور ته مې ځای تیار کوم هغه ویده شي بیا د خپله نور کار کوم ما دی کوم. ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. قربان دې شم صاحبه بلا زړونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ د صحت په کالۍ کې به وئ. نن هغه دوه ماشومو سره ناست یم. دغه ماشومې حتما به اشنا شوي وي تاسې ورسره. مخکې ویډیوګانې موږ هم ورسره کړي وي. دا چې ولې موږ دوی سره بار بار ویډیوګانې کوو دا د با احساس ورونو برکت دی چې دوی موږ سره کومکونه او مرستې کوي. موږ راځو دوی ته یې رسوو. د دوی سره موږ په لومړي سر کې د غوښتنې ویډیو کړې وه چې بیا ځینې ورونو کومک وکړلو. نه کومک یې کړی و 1,12,000 افغانۍ هغه مو ورته وسپارلې. هغې تر څنګ د دوی هغه درد هغه ژړا زه مجبوره کړم چې یو موټر مې درلودو هغه هم دوی ته ډالۍ کړم. دغه دوه کلیګانې ګورې دا زما د هغه موټر کلیګانې دي. دغه موټر که څوک په یعنې کم قیمت به ولري که چا په 10 لکه غوښتی وایم ما نه ورکولو خو د دغې خور اوښ کې دا ډېر ارزښت لري. دا موټر زه درکوم دا به ته خرڅوي او دا قرض به دې خلاصوي. دا دواړه کلیګانې به تاسو خوشحال لري دا دواړه کلیګانې به تا دواړه ښایسته کړي الله یې خورې نور به نه ژاړي. دا تل دو سره مرسته وکړي خدای. خورې خو تا همغسې له ولې دې سترګو نه وکړي دا هغه موټر ستاسې شولو صحیح شوه هغه هم چې خرڅ کې قرض مو خلاصېږي انشاءالله. بالکل بالکل الله یې تاسو سره ښه وکړي. الله یې تاسو کامیاب کړي. خدای دې ستاسو آخرت او دنیا دواړه ښایسته کړي. دا وګوره بس فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي. قربان دې شم صاحبه بلا زړونه دې ګټلي د خوارو غریبانو. د هغې نه وروسته مو ځینې کومکونه نور ورسره وکړل. ګوته ولې لنده یې ورته د پیسو ته مونږ بیا چې بیا دس کېږي ځکه ښه بیا څنګه داسې کېږي دس کېږي بیا ښه بیا ګوتې پورې صحیح حسابېږي که نه که ګوته وچوي بیا څنګه کېږي که ګوته ونه شي که نه که مونږ ورسې لاړ دغه نه کړو که نه بیا نه کېږي ورسې لاړ نه دي که نه نه کېږي بیا نه کېږي. ته اوس وشمره داسې ګوته ورته لنده کړه اوس کېږي که نه ښه. ځینې کومکونه چې موږ هغه ویډیوګانې نه دي کړي هغه مو ورسره کړي او ځینې کومکونه چې مستقیم خلکو دوی سره کړي دي. د ټولو نه ځانګړې مننه کوم. دا کوچنۍ ماشومان به جالبې خبرې کوي دي ډېرې هوښیارې دي ډېر څه یې زده دي په هر څه باندې پوهېږي. لور په پلار باندې ډېره مهربانه وي. نن د دوو کوچنیو لورګانو برکت دی چې هغه پلار قرض یې په خلاصېدو باندې دی. دا چې نن څومره کومک شوی د ویډیو په اخره کې به یې وګورئ تاسې موږ سره پاتې شئ. اوس نومي ستړي مه شئ ستړي مه شئ. څنګه د روژې مو نیولې دي نه ولې وړه جلۍ وړه جلۍ چې کله ستره شي نو خدای مې ستره کړي بیا به روژه ونیسم د دې عمر راکړي بیا نیسم. ښه چې کله لویه شئ بیا روژې نیسئ. د څو روژې نیسئ ډېرې ډېرې څو څو روژې نیسئ 10 روژې نیسئ. ماشاءالله ماشاءالله. پیشنهادي ته اوچتېږي چای کوئ شئ داسې روژه ماته کې مور سره کومک کوئ تاسې ته ورته چیرته تیاروي ته چې مونږ چې شی وایي چې دا راته راوړه چې کله مې مور مریضه ده ورته ځای تیار کړم هغه څومره بیا مونږ ورته کار کوو. ښه ته کوم کار کوې کوم کارونه ته کولی شي زه به یې مور ته چیپ وکړم کوړه ورته راواخلم هغه بیا ویسکي بیا ویده شي مونږ بیا نور خپل ځان تیار کړو ویده شو. ښه زکي ته څنګه مور سره کومک کوې چې ورسره کوې کوټه جارو کوم زه کالي مینځم دغه کوم ټول کارونه زه کوم. پخلي کې دې څه زده دي
پخلی کې دې چې زده دي دیګ مې زده دی کوم دیګ چې پخوی شي هګۍ او رومیان هګۍ او رومیان هګۍ او رومیان خو ډېر اسان دي موږ یې پخوی شو هغه خو هغه خو ما هم زده دي مسلمې ته چې پخوی شي دغه پخولی شم ټماټر ورجې پخوی شي پلوي ورجې پلای ورځ پخولی شم اول به چې کوي ورته اول کوټه جارو کوم ښه چې دا بیا دالې جارو کوم بیا بله کوټه جارو کوم بیا نونګره پوخ کوم چې نونګله تیار کوم دسترخوان هوار کوم بیا ټول ډوډۍ وخوري چې ډوډۍ دغه کې کالي ټول کوم بیا چې مور ته مې ځای تیار کړم هغه ویده شي بیا د خپله نور کار کوم ما به یې کوم ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه څنګه شروع اوس مې انشاءالله ستونزې حل شولې یو څه به ښه شوي وي که نه اوس مسلمې ستا د کالي وکړل چې ما هغه پیسې درکړې وي چې دې واخیسته ځان ته څپلۍ سینډل جامې زوړکه یوه لګۍ بنګړي هر څه مې واخیستل ښه تا خو اوس اچولي نه دي که نه کله اچوي هغه عید ته یې ساتلي مې دي عید ته دې ساتلي دي عید کې بیا اچوي ښه زه وروڼو چې کوم مخ کړی دی موږ مې تاسو ته وسپارو څه ویل غواړې دغه وروڼو چې کوم مخ کړی دی دواګانې ورته کړه دواګانې ورته کړ ښه زه به درته وسپارم تاسو دواګانې ورته کوئ مسلمې خلکو کوم مخ کړی دی 1000 روپۍ دغه واخله دسته او 1000 دسته دواګانې ورته وکړئ خدای تا سره ښه وکړه امین ودرېږه نور هم شته 1000 یې سته او 1000 مې سته دواګانې ورته وکړئ خدای تا سره دې ښه وکړي خدای دې هغه سم ښه وکړي خدای دې نور هم راوکړي خدای دې نور هم راوکړي امین امین ودرېږه چې نور هم شته دلته پیسې ودرېږه دغه هم درته وسپارو 1000 یې سته واخله مسلمین او 1000 مې سته دواګانې ورته وکړئ خدای دې تا سره امین دا 18000 افغانۍ دواګانې ورته کوئ ودرېږه چې نورې پیسې نشته هغه هم درته وسپارم 1000 یې سته قربان دې د څو شو 8000 افغانۍ شوي دغه بس دي که نور هم درکړمه بس دی دغه درکړم که بس دي دغه ودرېږه چې نور هم شته دي دغه هغه ته ورکوم زه سلیمې ته ورکوم 1000 افغانۍ دغه هم واخله او تا ته به زه لکه 1000 افغانۍ ته واخله ته لوی هغه وړه د هغې ډېرې صحیح ده اوس څومره خوشحاله یې تاسې ډېر د ټولې 99000 افغانۍ شولې ښه ټولې څو شوې 99000 افغانۍ شولې قدرمن لیدونکو مونږ ټولې په یو ځای ورکولی شوې یو خو چې مونږ 10,000 افغانۍ ورته شمار کړو تر څو تاسو دغه د شمار معلومات وشي او بل دوی دوامدارې باید خوشحاله شي یو 2 دقیقه یو څوک خوشحاله شي دا غټه خبره ده څو روپۍ شو دا چې دغه وشمرئ 9,000 یو شولې او 90,000 نوره شو دا د 9,000 افغانۍ شوې مسلمې شمارلی شي 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 مسلمې څو شوې صحیح شو 10,000 شوې قدرمن لیدونکو دوی هغه ماشومتوب لوبې اوس هم کوي خپلې پیسې راواخیستلې مې سر باندې هوارې کېښودلې دا چې دوی خوشحاله وي موږ خوشحاله یو هغه ورونو چې کومک او مرسته یې کړې وه ډېره مننه خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ الله پاک دې تاسو ته اجر درکړي چې تاسو د دغو ماشومانو خپل کومک مو ورسره وکړلو خپل هغه څه چې تاسو راومنېږل دغو ماشومانو ته تر څو دوی هغې ستونزې او مشکلات حل شي کور مو ودان ژوندي اوسئ دغه جمله چې دي 9,000 افغانۍ دي ځینې ورونو چې کومک کړی و کور یې ودان خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ الله پاک تاسو ته اجر درکړي دغه د تاسو امانت تر همدغو مستحقو 2 ماشومو ورسېدو کوم ماشوم چې خپل پلار باندې زړه درد کړی و او زړه یې پسېدلی و او د پلار دپاره یې اوښکې تویې کړې وې نو د دوی
برکت ده چې نن هغه پلار ستونزې کمیږي. ترڅو هم چې لور ډېره مهربانه وي. دغه پیسې دوی ته موږ وشمارلې. د دوی والد صاحب هم موږ سره مخامخ موږ ته ناست دی. انشاءالله دغه امانت به هغه ته وسپارو. خدای ژوندی لره خدای ستاسو ملکونه مریضي لرې کړه. د زړه انتظار د خدای هغه پوره کړه خدای دې زموږ امین. الله دې ټول زموږ پوره کړه خدای دې دا غون پوره کړي. مننه. خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. دغه دي زما کوچنۍ خویندې درته دعاګانې کوي. الله پاک دې تاسو ته ژوندي لري. موږ هم دعاګانې درته کوو چې داسې خلکو لاسنیوی کوي کور مودان. خوشحاله اوسئ. دا خپرونه په همدا ځای پای ته رسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت. زمونږ د مظلومانو پر هرونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي